السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو، امید لرم چې ټول به ښه یئ او خوشحاله به یئ او الله تعالی دې تاسو همیشه خوشحاله ساتي. دوستانو، نن دی سبق نمبر 22. سبق نمبر 22 چې دی وایي د لفظ الله او د اللهم د لام قاعدې. اوس قاعدې دا دي چې د لفظ الله او د اللهم د لام دا لامونه به کوم ځینې کې غټ ویلی کېږي په قرآن مجید کې چې دا راشي، کوم ځای به نری ویلی کېږي او دا به موږ پیژنو. نو قاعده نمبر 1 چې دی وایي هر کله چې د لفظ الله او د اللهم د لام نه مخکې کله چې د الله په نوم بیا کم لام دی او د اللهم کې چې کم لام دی وایي د دې نه مخکې زبر یا پیش راشي. زیر پکې نشته، وایي زبر یا پیش. زبر پیش مونږ پیژندلی راشي نو دغه لفظ الله او اللهم والا لام به غټ ویلی کېږي. اسانه قاعده ده، اسانه طریقه ده. لکه وایي اراد الله، دال الله نوم دی، دا لام اوس مونږ غټ ویو. ولې ویو؟ تاسو یې کې په دې دال باندې زبر راغلی که نه دی؟ بره مونږ ووایي که نه وایي چې د دې نه مخکې د لفظ الله د لام نه مخکې څه شی راغلی؟ زبر یا پیش راشي. نو په دال باندې زبر راغلی دا به ځکه غټ ویلی کېږي. په قرآن مجید کې به هم دقسې تاسو غټ وایئ. لکه اراد الله رفعه الله. اوس په ها باندې څه راغلی؟ پیش راغلی. بره مونږ ووایو چې زبر یا پیش راشي. نو رفعه الله. اوس دا سبحانك اللهم. اوس په کاف باندې زبر راغلی که نه دی د لام نه مخکې؟ دا به غټ ویو سبحانك اللهم وإذ قالوا اللهم. په لام باندې پیش راغلی وإذ قالوا اللهم. اوس قاعده نمبر 2 چې ده وایي هر کله چې د لفظ الله او د اللهم د لام نه مخکې زیر راشي نو دغه لفظ الله او اللهم واللام به نری ویلی کېږي. له پاسه مونږ ووایو چې زبر یا پیش راشي، زیر پاتې شوی نو چې کله زیر د دې نه مخکې راشي نو بیا به دا لفظ الله او اللهم واللام به مونږ نری ویو. څنګه به ویو؟ لکه بسم الله قل اللهم. اوس د میم نه باندې چې د لام ای دی، میم نه لاندې څه راغلی؟ زیر راغلی که نه دی؟ دا د لام نه مخکې دی که نه؟ نو میم نه لاندې زیر راغلی نو دا به ځکه نری ویلی کېږي. قل اللهم. د لام نه لاندې د لام چې دی د دې نه لاندې دا لام نه دی، دا دې مخکې دی که نه؟ دې لاندې څه راغلی؟ زیر راغلی. دا اللهم لام چې دی دا مونږ اوس نری ویو. لکه قل اللهم. دا به قرآن مجید کې به مونږ دقسې نری ویو. اوس قاعده نمبر 3 دا ده وایي چې د لفظ الله او د اللهم د لام نه علاوه نور ټول لامونه به نری ویلی کېږي. په قرآن مجید کې چې نور څومره هم لامونه راځي هغه به مونږ همیشه نری ویو، هغه به غټ نه ویو. لکه ما ولاهم هو الذي ما ولاهم هو الذي. ودلته داس عام لامونه دي، نه الله ولا لامونه دي، نه اللهم ولا. دا نه عام لامونه دي نو دا به مونږ نری ویو، دا به غټ نه ویو. زما امید دی چې تاسو به پرې پوهه شوي. ډېره اسانه وه. اللهم د لفظ الله د اللهم د لام قاعدې مونږ نن وپېژندئ. نو ویډیو خپل دوستانو سره ډېره شیر کړئ. ما له راکړئ اجازت. والسلام.